په دواړو لاسو مې ګنډلې ستا وړسته محبوبه وی په دواړو لاسو محبوبه نن خو لکه چې میدان که شغالي د لونګیه مزې دي مزې هر وخت موږ ورته میوې مینځو میوې ورته پاکوو دیګ ورته پخوو بس نن دې د خوراک ورځ ده که نه همدغه دې ځای ده وای بیا خو تاسو مې هغې یاستې زما په خیال چې همدلته ما راونیوه شپه م وه سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د بلا د وخت خپرونه تر پایه پورې وګورئ داسې حساب ده نه میلمه شته نه زه موجود یم او میوه را رسېدلې ده چې دا چا راوړې ده ما په خیال چې د بلا د وخت په خپرونه کې پیران هم کومک کوي خو چې کوي کور یې ودان د پیرانو په خاطر یو چکچک وکوي دا څه کوئ دوستانو یو چیرته یو ټیټ سړی دغسې په موټر کې ناست او داسې کش کې روان شاته پلار هم ناست مور یې ورسره مخې ته ناسته او کش کې روان ده چې ترافیک سړی درولی وایي ته کته شه وروره کله چې سړی ښکته شوی دی ورته ویلي چې لا کته کېدو ده به مه کته کېږه چې کتلي دي و یاره بېشکه په دې ډریورۍ یوازینی سړی هم دا ته چې قانون دې مراعت کړی ډریور وروره دغسې سیده په سیده کمربند تړلی و هغې ویل کور دې ودان ژوندی اوسي خوشحاله اوسي ترافیک صاحب هغې ویل چې څوک دغسې قانون مراعتوي ما د ځان سره به دغسې یو واده کړی و چې زه به حتمن یو زرګوني نام دې ته ورکوم داسې شړک زرګوني کاږلې سور زرګوني دې سړي ته ورکړی ترافیک دې ډریور ته چې زرګون ورکړی ده ورته یې ویل رښتیا به وایي چې اوس خو دې زرګون واغسته په دې زرګون څه شی کې ډریور ته ویل عجیبه خبره کې چې به کومه ځان ته پې لیسنس جوړوم دې ترافیک ورته کتلي وایي ولې ته لیسنس نه لرې دې وخت کې شړک مورغه کړی وایي نه زویه خدای دا ځواني مرګ کې چر وخت شراب وڅکي بیا دغه چټیا ځان اپړیا تر شی وایي دې ترافیک ویل و خدای دې تباه که ته نیشه مې دې وخت کې پلار د شا سیټ نه غږ کړی ویل لیونی ما ته ونه ویل چې کوم موټر څوک غلا کړي هغه بیا سر ته نه شي رسولی اخر یې ګیر کړی که نه یې کړلي ورو دا څه کې دغسې وایي کوم سړي بېچاره دا ځینې ودونه هم چې خلک کوي یاره ډېر زیات بېچارهګان پکې قرضدار سي ور دا او هغه او دا ځینې ځانو کې ورورونه ډېر زیات دي خدای دې وکړي چې موږ په وطن کې دغه مشکلاتونه خلاص کړي کوم سړی بېچاره وایي ډېره ښه وظیفه منظمه وظیفه وایي چېرته کوژدن وکړه خو 300 لکه روپۍ روتېر همداسې لاړلې 4-5 لکه روپۍ د هوټل واده دا 10 جنکۍ به وړي ارایشګاه ته کالي بخلي دا بخلي دا بخلي وروره په همدې حالاتو کې بېچاره روان خو بله ورځ دا سړي واده وکړو مشکلات خلاص شول خو بله ورځ د وظیفې نه وشړل شو سړی ډېر ګډوډ بېچاره وظیفې پسې کار او غریبۍ پسې ګرځي چېرته چې راغلی چې پې غږ شوی چې درېش سړی درېدلی څه خبره ده ویل ودرېږه لیونی کوم خوا روان یې وایي ورو چیږې کور ته روان یم وایي چا چې دی په دې لاره مه ځئ ولې وایي دلته زه چوکیدار یم ګور نه چې دغه ټول دوکانونه چې ګوري دا یې ما په واک کې دي دې سړي ورته ویل وروره خیر ده ډېر بېتابه یم واده مې نوی کړی ډېر ګډوډ یم خیر ده که چېرته دغسې یو چوکیداري ما ته پیدا سي ما په یو چوکیدارۍ کې شامل که دې چوکیدار چې ورته کتلي وایي والکه تا یې چا لور سره واده کړی دې ورته ویلې دغه فلانکي لور سره که نه چوکیدار منډه کوي وایي لیونی بیا خو غاړه رامه تا خو باجګانې که نه هغه بېچاره مخکې وړی چوکیدار شوی دغسې وایي دوستان وایي کوم کلیوال د بل کلیوال ته راشي ورو دا څنګه حساب دی موږ په کور کې هره ورځ لانجې تاسو کور څنګه خوشحاله کور ده هره ورځ تا او تا د ښځې خنداګانې موږ اورو او موږ چغې لانجې جنجالونه پوه شي داسې رقم خوشحاله ژوند خدای درکړی دا کلیوال ورته ویل وروره دې قصو پسې مه ګرځئ ولې وایي وروره خوب کې هر څوک ډارېږي څوک حال وایي څوک حال نه وایي زه هم هره ورځ په کور کې جنګ یم
کله مې چې ښځه بس چپلغه را باندې وار کړي که نه چې په سر ولګېږم هغه را پورې خاندي کله چې زه وار کړم پوه شي د هغې په سر ولګېږي بیا زه ورپورې خاندم همدغه بیرون خلکو ته خندا راځي نور کور کې جنګ روان دي دوستانو دغسې وایي چېرته ډېره سخته د منډې مقابله وله هغه هم 15 کیلومتره یا 6 کیلومتره یا 10 کیلومتره مزل خو بس منډه وله دلته وایي کوم افغاني ځان کاندید کړی په دې منډه کې بیا بله ورځ دا حکومت راغوښتی ورته ویل چې ګوره والکه که خامخا په منډه کې ضعیف وي پروانه کوي ډېر قوي قوي پهلوانان دي موږ به هغه معرفي کړو د منډه کې هغې دپاره به دا به لاړ شي چې دا مډال راوړي دې وطن ته هلته ورو سوډانیان دي هغه نور خلک دي هر قدم یې وګوره 6 متره ده ته هغې سره چېرته منډه والی سي هغې ویلی عجیبه خبرې کوې زه شرط لرم حتما دا مډال به دې وطن ته راوړم وایي څه شرط لري ویل شرط مې دا ده چې 2 پاسپورټه به ماته جوړې هغه نور 2 پاسپورټه څه کوې ویل نه خبره بله ده که نه ولې وای میرمن مې را سره ځي وای نو لیونی منډه ته وای میرمن دې شته وړې ویل نه که نه هغې سره چې جاړو یې ولاکې چې پلار ما ګیر کړي سیده په سیده ځو یوه لنډه دم اخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې سئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دا څه کوئ یو چیرته وایي 2 پهلوانانو د بوکس مسابقه وه او دا مسابقه ډېره کش کې روانه وه وروره ډز ډز وهل دي او غرز غروز پوه شي وایي دلته کوم درېمګړی سړی د چغې وایي چې وی وهه دا خوله پې ماته که وی وهه دا خوله پې ماته که وی وهه خوله پې ماته که پوه شي کله چې مسابقه خلاص پوه شي چا کله چې مسابقه خلاص شوې ده پوه شي بس همدا یو چغې دي چې وی وهه او خوله پاوډه او غړز غړوز وهل بیا پکې غږ وکړي مې پرېږده وی وهه زه دا غاښونه پې مات که وی وهه دا خوله پې ماته که غاښونه پې مات پاکه کله چې مسابقه خلاص شوې ده یو راویل وروره دا یې تا خپلوان کېږي که ملګری یې ده چې ده یا تم کوم پهلوان یې ویلې نه وروره بابا وایي خیر نو ته چېرته چغې وهي وایي زه د غاښو ډاکټر یم بلکې خدای وکړي غاښونه یې مات بیا ماته دوستانو زو خپل میلمه راغواړو دا چې موږ په خپرونه کې څوک میلمه ده ډېر ښه سندرغاړی ډېر لکه ډېر هغه لیدونکي هغه خوښونکي لري چې ټولو خلکو په ژبه دي نوم د هر وخت خلک نوم اخلي خلک خوښوي خلک سندرې اوري د یو جګ چک چک سره زو راغواړو امین الفات خپرونې ته خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې بلا دې واخلم ولې چې د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم مننه ژوندی اوسې زه هم په خپل وار سره ټولو ملګرو دوستانو د شمشاد نړیوال ټلویزیون ته لیدونکو کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې ډالۍ کوم د تاسو بلنې نه یوه نړۍ مننه کوم قربان دې شم الفت صاحب خدای دې ژوندی لره خپرونې ته په خیر راغلی لاره خو بنده نه وله سرکونه مشکلاتونه لاربندي خو شته دی موږ د کارتیناو په لاره ډېره لاربندي ده خو بیا هم مې ځان راورسولو یو چک چک ورته وکړئ الفت صاحب که اجازه دي الفت صاحب چې لاړ شو یو څو پوښتنو ته مهرباني دا راته ووایه چې کله موسیقۍ ته راغلې په ویښه راغلې په خوب کې راغلې که چا په زوره راوستې که خپل په زړه راغلې ډېر ښه او ولې دې په خاطر مې دا پوښتنه وکړه چې تا ځینې سندرې دي چې بس چې سړی واوري نو حتما سړي ته خوب راوړي دا خبره شته هر څوک په ژوند کې د یو څه سره مینه لري محبت لري موسیقي داسې یوه دنیا ده چې زما ډېر محبت وه مینه مې ورسره وه ډېر د کوچنیوالي نه تقریبا 12 کلن 14 کلن به زه وم چې ما مینوالو ته هم پته شته دی او تقریبا 12 کلن 14 کلن وم چې ما د سندرو سره ډېره زیاته مینه وه او ډېره زیاته مینه مې ورسره وه علاقه مې وه نو هغې باوجود زه راغلم د سندرو دنیا ته راغلم خدای دې الفت صاحب خدای دې ژوندی لره کله دې الفت صاحب تر اوسه دا دومره سندرې ویلي واقعیت ډېر ښې سندرې دي موږ د سندرې هر وخت اورو کله دې تر اوسه بنګړو ته سندره ویلي او شرمېږي به هم نه ګوره نه ګرانه دا دروغ نه شم ویلی اوس نه چې ساعت ته مې ویلې بنګړو ته مې نه ده ویلي خدای دې ژوندی لره خوشحاله
الفت صاحب د ټولو نه مخکې کول داسې یو خوږه سندره دې موږ ته زمزمه کړي نورې خبرې به وروسته کوو سندره درته زمزمه کوم ښه په سترګو ولې نه هغه هم کوي تا خوښه وي نو ولې نه په دواړو زه تاسو په خدمت کې مینوالو په خدمت کې راغلی یم قربان شم الفت صاحب چې څه رقم ته تاسو خوښه وي خدای دې زه تاسو سره ما رقم خوشحاله اوسې زړګي غلی وچتی غواړې کبرجن دی هغه ښکلی زړګي غلی زړګي غلی وچتی غواړې کبرجن دی هغه ښکلی زړګي غلی وید بیار په زنګون نشې زړګي غلی وید بیار په زنګون نشې زړګي غلی زړګي غلی وهسې د ځان د اور لمبو ته دی نیولی زړګي غلی زړګي غلی وچتی غواړې کبرجن د هغه ښکلی زړګي غلی یاره الفت صاحب محترم همدغه چی شی چې تا وویلې په خدای چې همدغه ما مال ده خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسئ دوستانو دا څه کوي دوستانو وایي چېرته وایي او چېرته سندرغاړي یوه سندره وویلې وایي دغلته وروره ټولو خلکو لاندې د تشویق نیواله شروع کړه بېشکه ولا بېشکه یو ځلې بیا ووایه بیا یې سندره شروع کړه بیا یې سندره نیمې ته ورسوله بیا خلکو تشویق چک ټاکه چک 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 یاره بېشکه یو ځلې بیا ووایه بیا یې سندره شروع کړه بیا چې سندره نیمې ته ورسوله بیا خلکو چک چک بېشکه په خدای راځي بیا یې وایه بیا یې ووایه وروره سندرغاړي ویل وروره صبر وکړه ما سره نورې ښې سندرې دي هغه مې تاسو سره راوړي هغه واورئ لاندې نه چې هغه کړی سندرغاړي ته ویل وایي ورورې وایه وایي په خدای چې دا سندرې دې صحیح ونه وایي ولاکه د اخره پورې پرېږدو خدای دې ژوندی لره الفت صاحب محترم دا راته ووایي چې د بل واده کولو خالي خیال پلو وهي که اراده دې رښتیا کړې ده نو ارادې خو زړه کې ډېرې لرو خو که خدای پاک ریښتونی کړو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې الفت صاحب محترم الفت صاحب محترم که دا راته ووایي چې د خپل تخلص ته څومره وفاداره یې الفت خو مینه او محبت ته یایي بېشک تاسو ته بهتره معلومه ده ملګرو دوستانو ته به هم معلومه وي نو هغه چا کې چې مینه نه وي او وفا نه وي پکې محبت نه وي پکې نو هغه خو بیا هېڅ نه دی نو زه الحمدلله چې څنګه الفت یم او تر اخره پورې به همداسې الفت او هغه خلک چې وینه څکي هغې ته څه نه نه هغې ته الفت نه شو ویلی ولکه لونګه څه شی در باندې شوي بیا سلام علیکم وعلیکم داسې روانې وورو یاره شیره نن خو دې والا چې ډېر چک ماډل میلمه راوستی دی خو ګوره که نه زه به ورته تاسو خواړه پاخه کړم که نه چې 2 کاله ماډل نور هم لوړ شي او نو وروره لږ دې خوا راشه السلام علیکم ستړي مشي وکړه په خیرونو جوړې صحت خیر السلام علیکم الفت صاحب جوړې په خیر ساعت د کره په خیر سره ورسېدې زمونږ پروګرام ته دې خوا وروره اوس راته وایه مهرباني الفت صاحب محترم کښېنه لیونی چې ته دومره ښه اشپز یې او دومره ښه اشپزي کولی شي ماډل خو دې پوه شولم خو لږ ځان ته وکړه چې خپل ماډل دې هم جګ شي که نه همدا اوس داسې ګډ وډ ښکار لکه لیوه چې قرضدارۍ چا نه یاره ګورې که نه چې زه د سرو زرو په طول خبره هم درته وکړم شیرې لاله تا ته خوشي لیټې ښکاري دې سر ته دې وګورم تو خدای لکه د لوګر کچالو دا لګیا ده چې شی پخې ډېرې خبرې مه کوه چې شی پخې هغه ده چې شی نه ډنډکی پېژنې ډنډکی واوره پېژنم نه خو خوله کې مې اوبه راغلي شي زه خیر ده ته مهمه نه یې الفت صاحب ډېر ښه پېژندې که نه ډنډکی خو زه خپله ډېر په شوق سره خورم دې ته
شپږ وایي که نه چې د مېلمه ذوق ورته معلوم وي بیا همغه شی ورته راوړي ښه خدای دې ژوندی له ډنډکۍ خو به پخی ښه دا خولۍ دې ودرېږه چې لږ کته شوې ده چې خلک دې فکر کوي چې دا لونګ ده که چې خوراز ده او که نه ښه ته چې شوې والکه زه له نفرت صاحب نه پوښتنه لرم دا څه لیونی نفرت صاحب نه ده الفت صاحب ښه الفت صاحب تخلص یې صحیح واخله ښه الفت صاحب مهرباني الفت صاحب مې دا پوښتنه ده که نه چې مهرباني یو من تیږه درنه ده که یو من پنبه دا چې شوې یو من اوسپنه درنه ده که یو من پنبه داسې وایه ښه چې هغه پوه شي لکه پوه نه شوم دا خبره بیا یو من تیږه درنه ده که یو من پنبه یو من اوسپنه درنه ده که یو من پنبه داسې پوښتنه تا کړې ده لږ دې پوښتنه صحیح اوسپنه درانه ده که نه یاره تاسو سره خپل منځ کې اتفاق سره وکړئ اتفاق مو وکړو والکه دا ما په خاطر دا مچانو دوا په تام کار کړی اشپزخانه کې هر وخت مشي د ګوره سرچپه لګیا ده یو من اوسپنه درنه ده که یو من پنبه اوس فال شو ودرېده دغسې چې ونیسم اوس مکې ته دې لاندې راباندې کړم رحیما په فکر ځین چې یو مان اوسپنه به درنده وي یو چکچک ورته وکړئ الفت صاحب نو دا پخته څومره بیا جګه ښکاري او دا تیږه په اوسپنه څومره ورغ ښکاري دا څنګه حساب ده یعنې هغه ډېره جګه ده او دا ټیټه ده لکه ما او تا چې یو که نه ته داسې هغه یې چارماغ یې او وزن دې ما سره یو شی خو او بس دا ولې دمبر کې زه دسکه غټ یم ورورې داسې حساب ده ښه نن تاسو بیخي دا د مچانو دوا نه ده دواړه یې خراب کړي هستئ لاړ شئ خپل اشپزي وکړئ اما ډنډکۍ صحیح پوه کړئ یاره دې هر شي اوسپنې نه منګ تېري د مالوچو نه منګ تېري ورځئ په یاره یو خو الفت صاحب محترم دا موږ د خپرونې اشپز ده لونګ جان لونګ جان او دا یې شاګرد ده بس نن دا د مچانو دوا اشپزخانه کې وهلې دوی هم ګنګس کړي دي ګورئ د اپړې او خوا دې خوا یې ویشتلې ښه دوستانو زو یوه لنډه دمه غلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست الفت صاحب محترم خپله ډېره ښه هارمونیه غږی ولې موږ اورېدلې ده لیدلې هم ده هر چېرته کله د چې هارمونیه یادوله لکه په دې غږولو کې که نه چې غلط شوی د استاد نه دې څومره بوکسونه خوړلي دي مه کوو داسې مه کوو داسې کله وهل شوی هارمونیه خو چې ما یاد کړې ده شرک جان وروره د خپل قبلګاه صاحب نه مې یاد کړې ده دا چې ډېرې ویلی یم او ډېر مثلا راته غوسه شوی یم دی چې دا باید دا شی وکړي دا باید دا شی وکړي او نو دا مې کړي دي واقعیت خبره ده ډېر مې خوړلي دي خدای دې ژوندی لره هغه الفت صاحب محترم هغه کمزي کې وایي یو وړکی هلک راغی خپل ماما ته وایي ماما سلام علیکم وعلیکم سلام ویلې ماما یو 5 روپۍ خو راکړه څه شی پکې ویلې هغې چې زه لږ مارکیټ نه لږ مڼې راوړم هغې ویل لیونی ماما یې ورته ویل هغه خو مارکیټ نه ده هغه خو د جنکو لیلیه ده هغه خو پوهنتون ده که نه خورای ورته ویلې ولې ماما بل چې ستا خپل ملګري ته ویلې چې یاره ښې مڼې دلته شته ده مړې مو یاده کړي لاړ به شو دې پخوا چې خوږې دي الفت صاحب کوي تا زړی چې داسې یو نازک یو 2 ټپې ولې چې تا ټپې خو یا قربان ته به لاړ شو ولې هغه مې ما سره ولې چې لږ مسافر هم خوشحاله سي خدای دې ژوندی لره قربان دې سم ورځو پې ځه ته مخې ته زه ورپسې زه به در سره کش کوم مهرباني مهرباني زه ورځه پې لا خیره او که نه د خپلو څه پروا لرما او مسافر ته شوې خوارغ شوم نو خوارغ مور شه چې سفر ته دې لیږي نه
مسافر ټول وطن ته راغلل زما اشنا خاورو ته تللی نه راځي نه مسافري سخته خواري ده نو باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه وی په سفر تلې در جګه نه شوم ته خفه نه شې زه سلګو نیولې وما د مسافرو ډلې راغلې نو زما د یار ډله وروستۍ د رابشي نه غمجن سفر نه نه خلاصېږم سپین سرې مور مې خدای ته ډېر کوي سوالونه وطن خدای دې نور را جوړ که نو موږ افغانان به نور دا دعا کوو نه وی جانان غم دې مسلمان دی ما د ملا ځان مخکې ویښه وینه چې خپله نه یې غم دې څه کړم نو غم خو مې لا د زړه دردونه زیاتوي نه زه دې په تورو سترګو تور کړم اوس په تمه تورې لمنې ګرځوما دا سپین کالي دې مبارک شنو دا تور پکول در سره لا مزه کوي نه راواړوئ سړې په مخ باندې ګلونه راواړوئ سړې په مخ باندې ګلونه نا 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 خدای دې ژوندی لرم فتح تاسو سره قربان دې شم یو جهان مننه دا راته الفت صاحب محترم کله دی چې غلا ته ځان جوړ کړی او غلا دې کړې د زړونو غلا دې کړې که د نوټونو د پیسو او نه به ډارېږي او نه به شرمېږي نه دا خو شرم نشته دی نو زړو مالک خو الله تعالی دی نو الله ته خو هر څه معلوم وي نو خامخا داسې دی چې د زړونو غلا مې کیدای شي ډېره کړې ښه لږ د نور زما زړه خراب کړه دغه خبرې کې لږ نور وضاحت کړه راکړې ښه دا د زړونو غلا دې څنګه کړې دا چل خو موږ هم یاد کړو نو دا خو دا خپل هنر په حساب که درته ووایم چې زه د خپل د غږ مینوال یا د خپل د سندرو د غزلونو دومره مینوال لرم چې مثلا هغو ما سره په دې حساب مینه کړې دی محبت یې کړی چې ما اواز سره یې مینه کړې زما د هنر سره یې مینه کړې دی نو دا په حقیقت کې د زړونو غلا دی په واقع چې الفت صاحب محترم داسې کوي یو ښځه موټر ته ناسته او داسې کش کې روانه چې تو به وایي دلته ترافیکي اشاره پې سره شوې ده وایي دا دغه ترافیکي اشاره چې سره شوي یو سوالګر بیچاره راغلی دود ورسره د پیشه 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 دې ښځې ته دې ښځې چې ورته چې کتلي دي وایي ته ما مخکې هم ډېر چېرته لیدلی دې سوالګرو ته کتلي وایي لیونی وایي دې نه پېژندم وایي نه وایي تا سره فیسبوک کې ملګری یم خپله خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې الفت صاحب دا راته وایي چې په کور کې خپله کالي ښه مینځلی شي جای ښه جاړو کولی شي یا وړه لمدولی شي نو دا خو سنتي طریقه دی که درته ووایم معلومه زه نه وایم چې ټولې کولی شم مسافري مې هم کړې دی مګم ښه پخلی هم کوی شم خو د یوړو غږل خو مې نه دي زده دا نه شم کوی نوره پخلي کې ډېر تکړه یم دا ممانې چېرته ته ما سره مېلمه شې خپله به ووایې چې عجیبه لاس دې دی الفت صاحب محترم خدای دې ژوندی خوشحاله لره کله خدای ناخواسته لرې ځي نه داسې په زنانه بوټ باندې ویشتل شوی د مینې لکه د مینې ویشتل ګزاره یې داسې نازکه نه نه ویشتل شوی نه دې
بیا دې وخت راورسېدی او لنډه د مغلو بېرته راکړي دوستانو بیا ښه راغلاست الفت صاحب محترم مننه یو جهان قربان دې شم چې راغلي موږ خپرونه دې ښکلې کړله ژوندی اوسې تله د لیدونکو ته تاسو نه هم مننه خدای دې ژوندی لره میلمانه چې راغلي تالار ته کومه ډالۍ دې راوړې چې هغه ډالۍ موږ هم واورو دوی هم واوري او د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټول لیدونکي په داخل او په خارج کې واوري نو ډالۍ خو مې یو دوه درې راوړي دي د مسافرو دپاره مې هم راوړي دي ښه او دا زموږ وطن کې دا نن سبا چې دا څه حالات روان دي الله الله د دې په حساب مې هم راوړي دي یاره الفت صاحب محترم دا مسافري مام کړې که دا مسافر ته ووایي هسې نه چې دا مسافر ګیله وکړي چې یاره دا وګوره دا د بلا د واخلم د سیټ نه هېڅ چا د مسافر ته سندره ونه ویل دواړو سترګو اول به د یو چک چک ورته وکوئ مهرباني بزرې تیروا واده غم چپې دي وې بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي وې را بزرې تیروا واده غم چپې دي وې بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي بزر تیروا ډیر تیر شول کالونه وې خپل جانان سره مې بند شول دیدنونه وې په هر وخت کې مې نصیب نه دا ګیلې دي وې را بزر تیروا وې د غم چپې دي مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي
چپی دی وې بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي رب زر تیروا واپس غم جن یم وې زبد بخت د منګلو منګلو ګل غجان یم وې خوب مې ورک د زما برخه برخه شوګری دی وې رب زر تیروا وې د غم چپی دی وې بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي یو جهان مننه ژوندی اوس الفت صاحب محترم یو چکچک ورته وکړئ دوستانو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې دوستانو خدای وکړي چې مسافر هم خوشحاله شوي او د بلا د واخلم د سیډ نه هغه هم د الفت صاحب په غږ کې دغه ښکلې سندره خدای دې ژوندی لره خوشحاله الفت صاحب محترم دا راته ووایه چې خپله د میلمه سره څنګه چې کور کې میلمه راسي کله خو یې تر اوسه داسې نه دي ویلي چې خدای مغر که جلده راځي ولې هوټل ته نه ځې نه میلمه خو ډېر یو برکتي شی دی باور دې وشه چې ما سره میلمه نه وي په کور کې زه په هغه ورځ خفه وم ډېر خوند راکوي خو بعضې داسې میلمانه وي چې هغه سنگ زغال درته جوړ شي نو بیا خوند نه کوي یک دم کوپری درنه نسي خپله د عطرو سره څنګه یې خوښېږي دي نه د ژوندو خلکو عطر زیات وهي که خدای ناخواسته ده خوشبویي مې ډېره زیاته خوښېږي او ډېر زیات خوند راکوي د بچپن نه مې چې ډېره ورسره جوړه دی او دا که ته نږدې راشي دا اوس هم ډېره ښه خوشبویي مې ویلې ده چې وایي ګورې او ډېر خوند یعنې وړکوالی بچپن نه وړکوالی که نه د وړکوالي نه دا خوښه ده ډېر ښه خدای دې ژوندی لره الفت صاحب محترم دې په خاطر چې دغسې دوستانو وایي کوم سپین ږیری سړی بېچاره وایي یا چا خبره ډېر په لرزه لرزه سې روان ملي بس ته راختلی خپې یم خوځېږي عمره ډېر زیات چې کله راغلی بېچاره وایي دا ډاګه چې ولاړې دا پایه که نه وایي دی کلکه نیولې بېچاره او لرزېږي دنګېږي وه خوا دې خوا بېچاره خو ډېر مزل یې کړی وایي دلته کوم بله سوارلۍ ورته ویلې وایي بابا وایه وایي هغه د بوټ بند یې خوشې شوی هغه لږ وتړه دې بېچاره پاس کتلې بچی ګوره زه خو سپین ږیری یم که نه ځان خوشې کوی نه شم چې ونه ولوېږم خیرات ته ما په ځای دا ډاګه کلکه که چې زه دا بوټ نه وتړم چې ونه ولوېږي کله چې کوژده دې وکړله نو د خپل د خواښې د کور نه 100 کیلومتره لرې لرې ګرځېدلې شو به ونه ګوري ډېر لرې لرې یا نږدې ګرځېدې نه لرې خو نه یم ګرځېدلی ځکه چې ما داسې کوژده کړې وه چې هر وخت مو مې لیده دوستانو دې په خاطر چې الفت صاحب واقع چې ډېر خوږه خبره وکړه یوه لنډه دمه لومړی کړو بېرته راګرځو دوستانو بیا ښه راغلاست دا څه کوئ دوستانو وایي چېرته وایي اخوا خاوند پروت دی خوا یې مېرمنه پرته چې په دې وخت کې یو ځلې دې ښځې وایي دې خاوند ته بکسونه راوړي ډزو ډوزو ډزو ډوزو ډزو ډوز سړی بېچاره پاسه چې وایي خدای دې تباه کړه څه شی څه خبره ده په دې نیمه شپه کې وایي لیونیه ته ما غولی دا موبایل کې درته چا ولېږه میسج بیوټیفول هغه ویل وایي لیونۍ خدای دې مړه کړه دا بیوټیفول نه ده ویل څه شی ده ښه هغې کې لیکل شوي چې بیوټیفول
په تاسو چې شی شوي دي وایي خوشحالۍ کې را باندې غم اچوئ غرق شوم تباه شوم بړکې شوم په مځکه غرق نه ایستله ما ولې خبره څه ده داسې ده که نه چې غوښتل مې د دې هګیو نوې طریقه زده کړمه ښه دا انټرنیټ ته مې په ګوګل کې ولیکل چې د هګیو نوې طریقه په دنیا کې راوښیه پوهېږي څه راته ولیکل چې شی ولیکل پر بړې د راته راغلې داسې بیا به کړم وایي افسوس په هغه چا باندې چې تا سره واده کوي او بل افسوس په هغه چا باندې چې ته ورسره اشپزي کوې غرق دې کړمه خو زه دې تباه کړم رښتیا نو ته او دا ډنډکی څنګه که دا ډنډکی بله خبره خو همدا ده که نه دې ظالم نه ده د اوړو هغه وریژو په ځای باندې اوړه وراچولي دي ډنډکي ده پیریني دې جوړه کړې ده ورشه ویې ګوره دا هغسې دیګی پروت ده بس هغه پکې وښمه چمچۍ بس لاو ټینګېږي نه او سمه پیریني ده خدای پاک مې دې زم له تا نه زار کې همدا دې ویلې والله که مې دا ویلې خو تا ویلې زه یې وځئ زه یې وځئ نو دې الفت صاحب نه پوښتنه ده که نه الفت صاحب په دغه کور کې ته خفه شې که نه الفت صاحب هغه دی ما لاس پرېږده وایي الفت صاحب دغه ده الفت صاحب په دغه کور کې ډېر طبیعت یې خاټه شي خفه شي یعنې ته ځان په خپله خوشحاله وې یا کنې نور څوک ډېر خوشحاله کوي یاره زه چې فکر کوم تا عکس ته چې وګورې رومه خوشحاله وي دې مطلب الفت صاحب دا ده چې دا هر وخت خفه یې که نه که هغه طریقې ور وښیي چې دی ځان پرې خوشحاله کړي ما ورته ویلې د خوشحالۍ ګولۍ خوره نه دا طریقې دې ماته را زده کړي وروره هغه به درته وایي تاسو لاړ شئ یو شی تیار کړئ چې الفت صاحب خوشحاله شي دې په خاطر که نه هماغه به راوړو که نه ده دې پوښتنې ځواب پاتې شو اوس بل ورته بیا ورته ووایم زه هغه ورته ووایي ادمن یو چې ادمن پوخ کوي خدای دې ژوندی لره الفت صاحب محترم یو جهان مننه الفت صاحب لکه تاسو په لهجه کې مهرباني چې یو پوښتنه درنه وکړمه که راته ووایي چې دا څه معنا اورپیکا تیتلیندا اورپیکا تیتلیندا یاره ګرانه دا خو ما یې ته خولې نه واورېده باور دې وشه که په دې زه پوهېږم نو نه نو یعنې که زه درته بیا چک راته کوې چک نه چکچکونه به درته وکړم ځکه چې زه بیا زده کړم اورپیکا تیتلیندا یعنی اورپوکا تودلوندا خدای دې ژوندی لره قربان دې سم الفت صاحب محترم چې راغلی موږ خپرونه دې ښکلې کړله که تا زړه چې موږ یوه طنزي ډالۍ جوړه کړې ده چې هغه تا ته او لیدونکو ته ډالۍ کړو اپړه دپړو راشئ که نه یاره چې طنزي ډالۍ وخت را رسېدلی وای مه خرابېږي خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي چې شوپړه وایي ورنګونه به بدلیږي خو جګړې به وي روانې چې وینې وي ارزانې تر څو چې موږ غولیږو تماشې به وي روانې چې وینې وي ارزانې پکې کار دی بس جنگ کاروبار دی پسل رنګه ناتار دی د هر چا پکې کار دی بس جنگ کاروبار دی له شره اخلاص نشو که هر څوک کړو دعاګانې چې وینې وي ارزانې رنګونه به بدلیږي خو جګړې به وي روانې چې وینې وي ارزانې تر څو به موږ غولیږو تماشې به وي روانې چې وینې وي ارزانې
څو خپل څو ګاونډیان دي د مرګ سوداګران دي د دې وطن په زیان دي څو خپل څو ګاونډیان دي د مرګ سوداګران دي په دې خاوره نازل دی څو دیوان او بلاګانې شوي نوي ارزانې رنګونه به بدلیږي خو جګړې به وي روانې تر څو چې مونږ غولیږو تماشې به وي روانې شوي نوي ارزانې سل رنگ ناتار دے د هر چا پکې کار دے بس جنگ کاروبار دے سل رنگ ناتار دے د هر چا پکې کار دے بس جنگ کاروبار دے لشر اخلاص نشو کو هر څوک نو دعاګانې چوینې وي ارزانې چوینې وي ارزانې رنګونه به بدلیږي خو جګړې به وي روانې چوینې وي ارزانې تر څو چې مونږ غولیږو تماشې به وي روانې چوینې وي ارزانې چوینې وي ارزانې ډوډوز وهل دي او غرز غروز پوه شوی دلته کم درېمګړی سړی د چغې وایي چې وی وهه دا خوله پې ماته که وی وهه دا خوله پې ماته که وی وهه خوله پې ماته که پوه شي کله چې مسابقه خلاص پوه شي چا کله چې مسابقه خلاص شوې ده پوه شي بس همدا یو چغې دي چې وی وهه او خوله پاوډه او غرز غروز وهل بیا پکې غږ وکړي مې پرېږده وی وهه زه دا غاښونه پې مات که وی وهه دا خوله پې ماته که غاښونه پې مات پاکه کله چې مسابقه خلاص شوې ده یو راویل وروره دا یې تا خپلوان کېږي که ملګری ده چی ده یا تم کوم پهلوان یې ویلې نه ورورې بابا وایي خیر نو ته چېرته چغې وهي وایي زه د غاښو ډاکټر یم مالګه خدای وکړي غاښونه یې مات شي بیا ماته دوستانو زو خپل میلمه راغواړو دا چې موږ په خپرونه کې څوک میلمه ده ډېر ښه سندرغاړی ډېر لکه ډېر هغه لیدونکي هغه خوښوونکي لري چې ټولو خلکو په ژبه دي نوم د هر وخت خلک نوم اخلي خلک خوښوي خلک سندرې اوري د یو جګ چک چک سره زو راغواړو امین الفات خپرونې ته خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې بلا دې واخلم ولې چې د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم مننه ژوندی اوسې زه هم په خپل وار سره ټولو ملګرو دوستانو د شمشاد نړیوال ټلویزیون ته لیدونکو کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې ډالۍ کوم د تاسو بلنې نه یوه نړۍ مننه کوم قربان دې شم الفت صاحب خدای دې ژوندی لره خپرونې ته په خیر راغلی لاره خو بنده نه وله سرکونه مشکلاتونه لاربندي خو شته دی موږ د کارتیناو په لاره ډېره لاربندي ده خو بیا هم مې ځان راورسولو یو چک چک ورته وکړئ الفت صاحب که اجازه دي الفت صاحب چې لاړ شو یو څو پوښتنو ته مهرباني دا راته ووایه چې کله موسیقۍ ته راغلی په ویښه راغلی په خوب کې راغلی که چا په زوره راوستي که خپل په زړه راغلی ډېر ښه او ولې دې په خاطر مې دا پوښتنه وکړه چې تا ځینې سندرې دي چې بس چې سړی واوري نو وطمن سړي ته خوب راوړي دا خبره شته هر څوک په ژوند کې د یو څه سره مینه لري محبت لري موسیقي داسې یوه دنیا ده چې زما ډېر محبت وه مینه مې ورسره وه ډېر د کوچنیوالي نه تقریبا 12 کلن 14 کلن به زه وم چې ما مینوالو ته هم پته شته دی او تقریبا 12 کلن 14 کلن وم چې ما د سندرو سره ډېره زیاته مینه وه او ډېره زیاته مینه مې ورسره وه علاقه مې وه نو هغې باوجود زه راغلم د سندرو دنیا ته راغلم خدای دې الفت صاحب خدای دې ژوندی لره کله دې الفت صاحب تر اوسه دا دومره سندرې ویلي واقع دې ډېرې ښې سندرې دي موږ د سندرې هر وخت اورو کله دې تر اوسه بنګړو ته سندره ویلي او شرمېږي به هم نه ګوره نه ګرانه دا دروغ نه شم ویلی اوس نه چې ساعت ته مې ویلې بنګړو ته مې نه ده ویلي خدای دې ژوندی لره خوشحاله
الفت صاحب د ټولو نه مخکې کول داسې یو خوږه سندره دې موږ ته زمزمه کړي نورې خبرې به وروسته کوو سندره درته زمزمه کوم ښه په سترګو ولې نه هغه هم کوي تا خوښه وي نو ولې نه په دواړو زه تاسو په خدمت کې مینوالو په خدمت کې راغلی یم قربان دې سم الفت صاحب چې څه رقم ته تاسو خوښه وي خدای دې زه تاسو سره ما رقم خوشحاله اوسې زړګي غلی وچتی غواړې کبرجن دی هغه ښکلی زړګي غلی زړګي غلی وچتی غواړې کبرجن دی هغه ښکلی زړګي غلی وید بیار په زنګون نشې زړګي غلی وید بیار په زنګون نشې زړګي غلی زړګي غلی وهسې د ځان د اور لمبو ته دی نیولی زړګي غلی زړګي غلی وچتی غواړې کبرجن د هغه ښکلی زړګي غلی یاره الفت صاحب محترم همدغه چی شی چې تا وویلې په خدای چې همدغه ما مال ده خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسئ دوستانو دا څه کوي دوستانو وایي چېرته وایي او چېرته سندرغاړي یوه سندره وویلې وایي دغلته وروره ټولو خلکو لاندې د تشویق نیواله شروع کړه بېشکه ولا بېشکه یو ځلې بیا ووایه بیا یې سندره شروع کړه بیا یې سندره نیمې ته ورسوله بیا خلکو تشویق چک ټاکه چک 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 یاره بېشکه یو ځلې بیا ووایه بیا یې سندره شروع کړه بیا چې سندره نیمې ته ورسوله بیا خلکو چک چک بېشکه په خدای راځي بیا یې وایه بیا یې ووایه وروره سندرغاړي ویل وروره صبر وکړه ما سره نورې ښې سندرې دي هغه مې تاسو سره وړي هغه واورئ لاندې نه چې هغه کړی سندرغاړي ته ویل وی ورورې ویا وایي په خدای چې دا سندرې دې صحیح ونه وی ولاکې د اخره پورې پرېږدو خدای دې ژوندی لره الفت صاحب محترم دا راته ووایي چې د بل واده کولو خالي خیال پلو وهي که اراده دې رښتیا کړې ده نو ارادې خو زړه کې ډېرې لرو خو که خدای پاک ریښتونی کړو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې الفت صاحب محترم الفت صاحب محترم که دا راته ووایي چې د خپل تخلص ته څومره وفاداره یې الفت خو مینه او محبت ته یایي بېشک تاسو ته بهتره معلومه ده ملګرو دوستانو ته به هم معلومه وي نو هغه چا کې چې مینه نه وي او وفا نه وي پکې محبت نه وي پکې نو هغه خو بیا هېڅ نه دی نو زه الحمدلله چې څنګه الفت یم او تر اخره پورې به همداسې الفت او هغه خلک چې وینه څکي هغې ته څه نه نه هغې ته الفت نه شو
رب زر تیروا ډیر تیر شول کالونه خپل جانان سره مې بند شول دیدنونه په هر وخت کې مې نصیب نه دا ګیلې دي رب زر تیروا وای د غم چپې دي بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي رب زر تیروا ډیر یم کړهونو کې سر مې سپین شو د جانان وای ډیرو غمونو کې زما ژوند ډیر عجیبې فلسفې دي وای رب زر تیروا وای د غم چپې دي بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي رب زر تیروا واپس غم جن یم زبد بخت د منګلو ګل غجان یم خوب مې ورک د زما برخه شوګری دی رب زر تیروا وای د غم چپې دی بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دي یو جهان مننه ژوندی اوس الفت صاحب محترم یو چکچک ورته وکړئ دوستانو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې دوستانو خدای وکړي چې مسافر هم خوشحاله شوي او د بلا د واخلم د سیډ نه هغه هم د الفت صاحب په غږ کې دغه ښکلې سندره خدای دې ژوندی لره خوشحاله الفت صاحب محترم دا راته ووایه چې خپله د میلمه سره څنګه چې کور کې میلمه راسي کله خو یې تر اوسه داسې نه دي ویلي چې خدای مغر که جلده راځي ولې هوټل ته نه ځې نه میلمه خو ډېر یو برکتي شی دی باور دې وشه چې ما سره میلمه نه وي په کور کې زه په هغه ورځ خفه وم ډېر خوند راکوي خو بعضې داسې میلمانه وي چې هغه سنگ زغال درته جوړ شي نو بیا خوند نه کوي یک دم کوپری درنه نسي خپله د عطرو سره څنګه یې خوښېږي دي نه د ژوندو خلکو عطر زیات وهي که خدای ناخواسته ده خوشبویي مې ډېره زیاته خوښېږي او ډېر زیات خوند راکوي د بچپن نه مې چې ډېره ورسره جوړه دی او دا که ته نږدې راشي دا اوس هم ډېره ښه خوشبویي مې ویلې ده چې وایي ګورې او ډېر خوند راکوي یعنې وړکوالی بچپن نه وړکوالی که نه د وړکوالي نه دا خوښه ده ډېر ښه خدای دې ژوندی لره الفت صاحب محترم دې په خاطر چې دغسې دوستان وایي کوم سپین ږیری سړی بېچاره وایي یا چا خبره ډېر په لرزه لرزه روان ملي بس ته راختلی خپې یم خوځېږي عمره ډېر زیات چې کله راغلی بېچاره وایي دا ډاګه چې ولاړې دا پایه که نه وایي دی کلکه نیولې بېچاره او لرزېږي دنګېږي و خوا دې خوا
په دواړو لاسو مې ګنډلې ستا بړستن محبوبه وی په دواړو لاسو محبوبه نن خو لکه چې میدان که شغالي د لونګیه مزې دي مزې هر وخت موږ ورته میوې مینځو میوې ورته پاکوو دیګ ورته پخوو بس نن دې د خوراک ورځ ده که نه همدغه دې ځای ده وای بیا خو تاسو مې هغې یاستې زما په خیال چې همدلته ما راولي وه شپه م وه سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د بلا د وخت خپرونه تر پایه پورې وګورئ داسې حساب ده نه میلمه شته نه زه موجود یم او میوه را رسېدلې ده چې دا چا راوړې ده ما په خیال چې د بلا د وخت په خپرونه کې پیران هم کومک کوي خو چې کوي کور یې ودان د پیرانو په خاطر یو چکچک وکوي دا څه کوئ دوستانو یو چیرته یو ټیټ سړی دغسې په موټر کې ناست او داسې کش کې روان شاته پلار هم ناست مور یې ورسره مخې ته ناسته او کش کې روان ده چې ترافیک سړی درولی وایي ته کته شه وروره کله چې سړی ښکته شوی دی ورته ویلي چې لا کته کېدو ده به مه کته کېږه چې کتلي دي و یاره بېشکه په دې ډریورۍ یوازینی سړی هم دا ته چې قانون دې مراعت کړی ډریور وروره دغسې سیده په سیده کمربند تړلی و هغې ویل کور دې ودان ژوندی اوسي خوشحاله اوسي ترافیک صاحب هغې ویل چې څوک دغسې قانون مراعتوي ما د ځان سره به دغسې یو واده کړی و چې زه به حتمن یو زرګوني نام دې ته ورکوم داسې شړک زرګوني کاږلی سور زرګوني دې سړي ته ورکړی ترافیک دې ډریور ته چې زرګون ورکړی ده ورته یې ویل رښتیا به وایي چې اوس خو دې زرګون واغسته په دې زرګون څه شی کې ډریور ته ویل عجیبه خبره کې چې به کومه ځان ته پې لیسنس جوړوم دې ترافیک ورته کتلي وایي ولې ته لیسنس نه لرې دې وخت کې شړک مورغه کړی وایي نه زویه خدای دا ځواني مرګ کې چر وخت شراب وڅکي بیا دغه چټیا ځان اپړیا تر شی وایي دې ترافیک ویل و خدای دې تباه که ته نیشه مې دې وخت کې پلار د شا سیټ نه غږ کړی ویل لیونی مار ته ونه ویل چې کوم موټر څوک غلا کړي هغه بیا سر ته نه شي رسولی اخر یې ګیر کړی که نه یې کړلي ورو دا څه کې دغسې وایي کوم سړي بېچاره دا ځینې ودونه چې خلک کوي یاره ډېر زیات بېچارهګان پکې قرضداره سي ولور دا او هغه او دا ځینې ځانو کې ورورونه ډېر زیات دي خدای دې وکړي چې موږ په وطن کې دغه مشکلاتونه خلاص کړي کوم سړی بېچاره وایي ډېره ښه وظیفه منظمه وظیفه وایي چېرته کوژدن وکړه خو 300 لکه روپۍ روتې همداسې لاړلې 4-5 لکه روپۍ د هوټل واده دا 10 جنکۍ به وړي آرایشګاه ته کالي بخلي دا بخلي دا بخلي وروره په همدې حالاتو کې بېچاره روان خو بله ورځ دا سړي واده وکړو مشکلات خلاص شول خو بله ورځ د وظیفې نه وشړل سو سړی ډېر ګډوډ بېچاره وظیفې پسې کار او غریبۍ پسې ګرځي چېرته چې راغلی چې پې غږ شوی چې درېش سړی درېدلی څه خبره ده ویل ودرېږه لیونی کوم خوا روان یې وایي ورو چیږې کور ته روان یم وایي چا چې دی په دې لاره مه ځئ ولې وایي دلته زه چوکیدار یم ګور نه چې دغه ټول دوکانونه چې ګوري دا یې ما په واک کې دي دې سړي ورته ویل وروره خیر ده ډېر بېتابه یم واده مې نوی کړی ډېر ګډوډ یم خیر ده که چېرته دغسې یو چوکیداري ما ته پیدا سي ما په یو چوکیدارۍ کې شامل که دې چوکیدار چې ورته کتلي وایي والکه تا یې چا لور سره واده کړی دې ورته ویلې دغه فلانکي لور سره که نه چوکیدار منډه کوي وایي لیونی بیا خو غاړه رامه تا خو باچهګانې که نه هغه بېچاره مخکې وړی چوکیدار شوی دغسې وایي دوستان وایي کوم کلیوال د بل کلیوال ته راشي ورو دا څنګه حساب دی موږ په کور کې هره ورځ لانجې تاسو کور څنګه خوشحاله کور ده هره ورځ تا او تا د ښځې خنداګانې موږ اورو او موږ چغې لانجې جنجالونه پوه شي داسې رقم خوشحاله ژوند خدای درکړی دا کلیوال ورته ویل وروره دې قصو پسې مه ګرځئ ولې وایي وروره خوب کې هر څوک ډارېږي څوک حال وایي څوک حال نه وایي زه هم هره ورځ په کور کې جنګ یم
کله مې چې ښځه بس چپلقه را باندې وار کړي که نه چې په سر ولګېږم هغه را پورې خاندي کله چې زه وار کړم پوه شي د هغې په سر ولګېږي بیا زه ورپورې خاندم همدغه بیرون خلکو ته خندا راځي نور کور کې جنګ روان دي دوستانو دغسې وایي چېرته ډېره سخته د منډې مقابله وله هغه هم 15 کیلومتره یا 6 کیلومتره یا 10 کیلومتره مزله خو بس منډه وله دلته وایي کوم افغاني ځان کاندید کړی په دې منډه کې بیا بله ورځ دا حکومت راغوښتی ورته چې ګوره والکه که خامخا په منډه کې ضعیف وي پروانه کوي ډېر قوي قوي پهلوانان دي موږ به هغه معرفي کړو د منډه کې هغې دپاره به دا به لاړ شي چې دا مډال راوړي دي وطن ته هلته ورو سوډانیان دي هغه نور خلک دي هر قدم یې وګوره 6 متره ده ته هغې سره چېرته منډه والی سي هغې ویلی عجیبه خبرې کوې زه شرط لرم حتما دا مډال به دې وطن ته راوړم وایي څه شرط لري ویل شرط مې دا ده چې 2 پاسپورټه به ماته جوړې هغه نور 2 پاسپورټه څه کوې ویل نه خبره بله ده که نه ولې وایي مېرمن مې هم را سره ځي وایي نو لیونی منډه ته وایي مېرمن ته شته وړې ویل نه که نه هغې سره چې جاړو یې ولا کوي چاپلار ما ګیر کړي سیده په سیده ځو یوه لنډه دم اخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې سئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دا څه کوئ یو چیرته وایي 2 پهلوانانو د بوکس مسابقه وه او دا مسابقه ډېره کش کې روانه وه وروره ډزو وی په صبر تلې در جګه نه شوم ته خفه نه شې زه سلګو نیولې وما د مسافرو ډلې راغلې نو زما د یار ډله وروستۍ د رابشینه غمجن سفر نن خلاصېږم سپین سرې مور مې خدای ته ډېر کوي سوالونه وطن خدای دې نور را جوړ که نو موږ افغانان به نور دی دا دعا کوونه وی جانان غم د مسلمان دی ما د ملا ځان مخکې وی خوینه چې خپله نه یې غم دې څه کړم نو غم خو مې لا د زړه دردونه زیاتوینه زه دې په تورو سترګو تور کړم اوس په تمه تورې لمنې ګرځوما دا سپین کالي دې مبارک شنو دا تور پکول در سره لا مزه کوینه راواړوئ سړې په مخ باندې ګلونه راواړوئ سړې په مخ باندې ګلونه نا 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 خدای دې ژوندی لرم فتح تاسو سره قربان دې شم یو جهان مننه دا راته ویل فتح محترم کله دی چې غلا ته ځان جوړ کړی او غلا دې کړې د زړونو غلا دې کړې که د نوټونو او د پیسو او نه به ډارېږي او نه به شرمېږي نه دا خو شرم نشته دی نو زړو مالک خو الله تعالی دی نو الله ته خو هر څه معلوم وي نو خامخا داسې دی چې د زړونو غلا مې کیدای شي ډېره کړې ښه لږ د نور زما زړه خراب کړه دغه خبرې کې لږ نور وضاحت کړه راکړې ښه دا د زړونو غلا دې څنګه کړې دا چل خو موږ هم یاد کړو نو دا خو دا خپل هنر په حساب که درته ووایم چې زه د خپل د غږ مینوال یا د خپل د سندرو د غزلونو دومره مینوال لرم چې مثلا هغو ما سره په دې حساب مینه کړې دی محبت یې کړی چې ما اواز سره یې مینه کړې زما د هنر سره یې مینه کړې دی نو دا په حقیقت کې د زړونو غلا دی په واقع چې الفت صاحب محترم داسې کوي یو ښځه موټر ته ناسته او داسې کش کې روانه چې تو به وایي دلته ترافیکي اشاره پې سره شوې ده وایي دا دغه ترافیکي اشاره چې سره شوي یو سوالګر بیچاره راغلی دود ورسره د پیشه 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 دې ښځې ته
دې ښځې چې ورته چې کتلي دي وایي ته ما مخکې هم ډېر چېرته لیدلی دې سوالګرو ته کتلي وایي لیونی و دې نه پېژندم وایي نه وایي تا سره فیسبوک کې ملګری یم خپله خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي الفت صاحب دا راته وایي چې په کور کې خپله کالي ښه مینځلی شي جای ښه جاړو کولی شي یا وړه لمدولی شي نو دا خو سنتي طریقه ده که درته ووایم معلومه څه نه وایي چې ټولې کولی شم مسافري مې هم کړې دی مګم ښه پخلی هم کوی شم خو دا وړو غږل خو مې نه دي زده دا نه شم کوی نوره پخلي کې ډېر تکړه یم دا ممانې چېرته ته ما سره مېلمه شې خپله به ووایې چې عجیبه لاس دې دی الفت صاحب محترم خدای دې ژوندی خوشحاله را کله خدای ناخواسته لرې ځي نه داسې په زنانه بوټ باندې ویشتل شوی د مینې لکه د مینې ویشتل ګزاره یې داسې نازکه نه نه ویشتل شوی بیا دې وخت راورسېدی او لنډه د مخلوق بېرته راکړي دوستانو بیا ښه راغلاست الفت صاحب محترم مننه یو جهان قربان دې شم چې راغلي موږ خپرونه دې ښکلې کړله ژوندی اوسېت له د لیدونکو ته تاسو نه هم مننه خدای دې ژوندی لره مېلمانه چې راغلي تالار ته کومه ډالۍ دې راوړې چې هغه ډالۍ موږ هم واورو دوی هم واوري او د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټول لیدونکي په داخل او په خارج کې واوري نو ډالۍ خو مې یو دوه درې راوړي دي د مسافرو دپاره مې هم راوړي دي ښه او دا زموږ وطن کې دا نن سبا چې دا څه حالات روان دي الله الله د دې په حساب مې هم راوړي دي یاره الفت صاحب محترم دا مسافري مام کړې که دا مسافر ته یې ووایي هسې نه چې دا مسافر ګیله وکړي چې یاره دا وګوره دا د بلا د واخلم د سیټ نه هېڅ چا د مسافرو ته سندره ونه وایي دواړو سترګو اول به یو چکچک ورته وکړئ مهرباني رب زری تیروا د غم چپی دی وې بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې دی وې رب زری تیروا د غم چپی دی وې بل وطن کې مسافر یم ډېرې ترخې شپې ولکه لونګه څه شی در باندې شوي بیا سلام علیکم وعلیکم داسې روانې وورو یاره شیره نن خو دې والا چې ډېر چک ماډل میلمه راوستی دی خو ګوره که نه زه به ورته تاسو خواړه پاخه کړم که نه چې 2 کاله ماډل نور هم لوړ شي نو وروره لږ دی خوا راشه السلام علیکم ستړي مشي وکړه په خیرونو السلام علیکم الفت صاحب جوړې په خیر ساعت د کره په خیر سره ورسېدې زمونږ پروګرام ته دی خوا وروره اوس راته وایه مهرباني الفت صاحب محترم کښېنه لیونی چې ته دومره ښه اشپز یې او دومره ښه اشپزي کولی شي ماډل خو دې پوه شلم خو لږ ځان ته وکړه چې خپل ماډل دې هم جګ شي که نه همدا اوس داسې ګډ وډ ښکار لکه لیوه چې قرضدار یې چا نه یاره ګورې که نه چې زه د سرو زرو په ټول خبره هم درته وکړم شیرې لاله تا ته خوشي لیټې ښکاري دی سر ته دې وګوره تو خدای لکه د لوګر کچالو دا لګیا ده غاچي شی پخې ډېرې خبرې مه کوه څه شی پخې هغه ده څه شی نه ډنډکی پېژنې ډنډکی واوره پېژنم نه خو خوله کې مې اوبه راغلي شي زه خیر ده ته مهمه نه یې الفت صاحب ډېر ښه پېژندې که نه ډنډکی خو زه خپله ډېر په شوق سره خورم دې ته
شپږ وایي که نه چې د مېلمه ذوق ورته معلوم وي بیا همغه شی ورته راوړي ښه خدای دې ژوندی له ډنډکۍ خو به پخی ښه دا خولۍ دې ودرېږه چې لږ کته شوې ده چې خلک دې فکر کوي چې دا لونګ ده که چې خوراز ده او که نه ښه ته چې شوې والکه زه له نفرت صاحب نه پوښتنه لرم دا څه لیونی نفرت صاحب نه ده الفت صاحب ښه الفت صاحب تخلص یې صحیح واخله ښه الفت صاحب مهرباني الفت صاحب مې دا پوښتنه ده که نه چې مهرباني یو من تیږه درنه ده که یو من پنبه دا چې شوې یو من اوسپنه درنه ده که یو من پنبه داسې وایه ښه چې هغه پوه شي لکه پوه نه شوم دا خبره بیا یو من تیږه درنه ده که یو من پنبه یو من اوسپنه درانه ده که یو من پنبه داسې پوښتنه تا کړې ده لږ دې پوښتنه صحیح اوسپنه درانه ده که نه یاره تاسو دا سره خپل منځ کې اتفاق سره وکړئ اتفاق مو وکړو والکه دا ما په خاطر دا مچانو دوا په تام کار کړی اشپزخانه کې هر وخت مشي د ګوره سرچپه لګیا ده یو من اوسپنه درنه ده که یو من پنبه اوس فال شو ودرېده دغسې چې ونیسم اوس مکې ته دې لاندې راباندې کړمه رحیما په فکر ځین چې یو من اوسپنه به درنده وي یو چک ورته وکړئ الفت صاحب نو دا پخته څومره بیا جګه ښکاري او دا تیږه په اوسپنه څومره ورغ ښکاري دا څنګه حساب ده یعنې هغه ډېره جګه ده او دا ټیټه ده لکه ما او تا چې یو که نه ته داسې هغه یې چارماغ یې او وزن دې ما سره یو شی خو او بس دا ولې ډمبر کې زه دسکه غټ یم ورورې داسې حساب ده ښه نن تاسو بیخي دا د مچانو دوا نه ده دواړه خراب کړي هستئ لاړ شئ خپل اشپزي وکړئ اما ډنډکۍ صحیح پوه کړئ یاره د هر شي اوسپنې نه منګ تېري د مالوچو نه منګ تېري ورځئ په یاره یو خو الفت صاحب محترم دا موږ د خپرونې اشپز ده لونګ جان لونګ جان او دا شاګرد ده بس نن دا د مچانو دوا اشپزخانه کې وهلې دوی هم ګنګس کړي دي ګورئ د اپړې او خوا دې خوا یې ویشتلې ښه دوستانو زو یوه لنډه دم اخلو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست الفت صاحب محترم خپله ډېره ښه هارمونیه غږی ولې موږ اورېدلې ده لیدلې هم ده هر چېرته کله د چې هارمونیه یادوله لکه په دې غږولو کې که نه چې غلط شوی د استاد نه دې څومره بوکسونه خوړلي دي مه کوه داسې مه کوه داسې کله وهل شوی هارمونیه خو چې ما یاد کړې ده شرک جان وروره د خپل قبلګاه صاحب نه مې یاد کړې ده دا چې ډېرې ویلی یم او ډېر مثلا راته غوسه شوی یم دی چې دا باید دا شی وکړي دا باید دا شی وکړي او نو دا مې کړي دي واقعیت خبره ده ډېر مې خوړلي دي خدای دې ژوندی لره هغه الفت صاحب محترم هغه کمزي کې وایي یو وړکی هلک راغی خپل ماما ته وایي ماما سلام علیکم وعلیکم سلام ویلې ماما یو 5 روپۍ خو راکړه څه شی پکې ویلې هغې چې زه لږ مارکیټ نه لږ مڼې راوړم هغې ویل لیونی ماما یې ورته ویل هغه خو مارکیټ نه ده هغه خو د جنکو لیلیه ده هغه خو پوهنتون ده که نه خورای ورته ویلې ولې ماما بل چې ستا خپل ملګري ته ویلې چې یاره ښې مڼې دلته شته ده مړې مو یادې کړې لاړ به شو دې پخوا چې خوږې دي الفت صاحب کوي تا زړی چې داسې یو نازک یو 2 ټپې ولې چې تا ټپې خو یا قربان ته بلا شو ولې هغه مې ما سره ولې چې لږ مسافر هم خوشحاله سي خدای دې ژوندی لره قربان دې سم ورځو پې ځه ته مخې ته زه ورپسې زه به سره کټ کوم مهرباني مهرباني زه ورځه پې لا خیره او که نه دنیا د خپلو څه پروا لرما او مسافر ته شوې خواره شوم نو خواره د مور شه چې سفر ته دې لیږي نه
مسافر ټول وطن ته راغلل زما اشنا خاورو ته تللی نه راځي نه